د 15 افسرانو په ګډون 46 تنه افغان عسکر پاکستان ته تښتېدلي. پاکستاني رسنیو د یاد هیواد د پوځي چارواکو په حواله خبر ورکړی دی چې د طالبانو د بریدونو له ویرې یو ځل بیا له افغان خاورې 46 تنه پوځیان ورتښتېدلي دي. د صداو سیما په نامه ایراني اژانس هم راپور ورکړی چې یاد پوځیان تېره شپه د چترال سیمې له لارې دغه هیواد ته له یو شمېر وسلو او تجهیزاتو سره ورغلي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دې پوځیانو لپاره لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او د قانوني مراحلو تر بشپړولو وروسته به افغان لوري ته وسپاري. کابل حکومت تر دې وخته په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې هم سلګونه افغان پوځیان ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ایران او پاکستان ته د طالبانو له ویرې له خپلو سپکو او درنو وسلو سره یو ځای اوښتي دي.